منگا نن دا اللہ نا غافل یو دا آخرت تا من غافل یو پس وجہ باندې غافل یو هر یو سړی په دې کوشش کوي چې سحر را پاڅیږي نو څوک دا کوشش نه کوي چې نن به خپل الله په کوم طریقه باندې زه خوشحاله وم زمانه به الله په کومه خبره خفه کېږي چې د هغې نه زه ځان وساتم نن فکر دغه نشته دی خیر دی الله دې م خفه شي خیر دی الله دې م نارضا شي خو چې زما جب قرته ډک وي زما خېټه قرته وړی زما بچي هغه ماړه وپټي خیر دی که زما آخرت هم برباد شي زما ورونو د هر یو سړي سحر چې راپاسي فکر یې دقه فکر دی ورنه که چېرته مونږ فکر خپل آخرت ته ګرځولی وی الله به زموږ ټول معاملات برابر کړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسي کې راغلی وی چې الله فرمایي یا ابن آدم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنا وصد فقرك اے زوی د آدم زما بندګۍ ته ځان فارغه کا زه به ستا مالداري ستا پرې زړه کې ولیکم او ستا پرې زړه کې به زه مالداري کېدم او ستا زړه به د مالدارۍ نه ډک کم وصد فقرک او زه به ستا فقر بند کم که چېرته تا زما د عبادت دپاره ځان فارغه که وجه دا ده چې الله زه د دې دپاره پیدا کړی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله و انسان او فرې ما صرف او صرف د خپل بندګۍ دپاره پیدا کړی دی دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې فرمایي من کانت الدنیا همه د چا چې دنیا صرف خپل مقصد ګرځولی و غم د صرف دنیا وا جعل الله الفقر بین عینیه الله به د سترګو په دې منځ کې فقر ولیکي وفرق الله جمعه ټول کارونه به الله خواره واره کي ولا یاتیه من الدنیا الا ما کتب له او دنیا نه به ورته هغه څه میلاوي چې کوم الله لیکلي ولا نور ورته مزید نشي میلاوېدلی